تذکره شوي وي ما زما ډېرې ساده پوښتنې دي هغه دا دي خوستی تا ته دي او مبین صاحب تاسو ته راجع دي د په افغانستان کې چې کومه خلک ژوند کوي د ملت د وګړي زما په شمول آیا تاسو موږ تاسو ته مسلمانان ښکارو که یهودیان ښکارو کافر ښکارو تاسو ته محترمه د موږ په نیس خو مسلمانان یې نو تاسو ته خپل ځانونه يهوديان ښکاري هغه نه څه نشم ویلی خو موږ ته مسلمانان ښکاري ښه چې تاسو ته مسلمانان ښکارو نو بیا ولې په دغه په افغانستان په موجوده نظام باندې د بریدونه کوي دغه بېګناه خلک په شهادت رسول کېږي د عسکر په شهادت رسول کېږي دا په کوم کتاب په کوم قرآن کې په کوم آیات کې راغلي دي دا نظام خو چې جوړ دی دا خو ما لک صبر وکړه منګل صاحب یو پښتنه دی وکوله چې موږ مسلمانان یو که يهوديان ما درته وویل چې ته مسلمان یې بیا تا وویل چې نو تاسو بیا ولې د موږ وژنئ او د نظام په خلاف جنګ راکوئ ګورئ ځان د نظام سره مه حکیم منګل صاحب که چېرته ته مسلمان یې افغان یې نو ته د نظام سره ځان مه ګډوه دا د کابل ادارې مزدور نظام چې ده دغه نظام ولس نه ده ولس د نظام په خلاف راپورته شوی ده که ولس د نظام په خلاف نه وي راپورته شوی ولې په 19 کلونو کې دا مقاومت دوی ماتولی نشي ولې ورځ تر بلې د مقاومت پراخېږي لک صبر وکړه منګل صاحب بې اجازې چې کله ما اجازه درکړه به ته خبرې کوې په خپل سر به ټوپونه نه وای دا د ټامیانو لایف نه دلته درانه میلمانه دي منګل صاحب ګوره یو د نظام خبره ده یو د ولس خبره ده تاسو وایئ چې تاسو ولې ولس وژنئ که چېرته د ولس د وژلو سوال تاسو کوئ دا حق لرئ بالکل دا حق تاسو لرئ چې تاسو وپوښتئ چې ولې عام ولس وژل کیږي زما نه هم پوښتنه کولی شئ د بل نه هم کولی شئ د امریکایانو نه هم کولی شئ د حکومت نه هم کولی شئ ځکه په دې جګړه کې باید عام خلک ونه وژل شي که طالب وژل کیږي یا حکومت اردو وژل کیږي هغه یو جلا بحث ده هغه که وژل کیږي هغه د یو بل په مقابل کې جنگ کوي په جنگ حلوا نه ویشيږي او په جګړه کې یو لوري د بل لوري څخه ګیلم نه کوي چې ته ما ولې وژنې جنگ ده طالب څه کوي دغه استدلال دغه سوال په کله کې طالب څه کوي چې منډه وای په کورونا ناوځي په کله ناوځي امریکایي څه کوي دلته امریکایي څه کوي د امریکان میدان تر واسه د امریکایان چاره وستل د امریکایان منګل صاحب مبین صاحب منګل صاحب ګوره مالا تر دغه لاره چا ورکړه په دې باندې دې سره ورکړه د ما کوتر راوسته خاطر وکړه څنګه ولاړ وي تای به سن ساتل لک صبر وکړه فیلسوفه مهرباني وکړه دغه سما پرېږده نه ودرېږه لږ صبر وکړه قاري صاحب ته فیلسوف صاحب خلاصوه لږ صبر وکړه چې قاري صاحب جواب درکړه بیا ته بل سوال وکړه که چېرته ته بحث ته راغلی لیکچر ته راغلی اول دې ته خپل اسناد وړاندې کړه چې ته له کومې دانشګاه او پوهنتون نه فارغ یې څومره د علمي سویه دی او په کومو مسایلو موږ سره بحث کوې کنې برای مهرباني سوال دې وکړه جواب واوره زه تی برو بخیر مهرباني وکړه قاري صاحب منګل صاحب محترم ګورې تاسو سوال وکوئ د ما نه سوال وکوئ که تاسو لس سوالونه کوئ هم انشاءالله زه تاسو ته دلته وخت درکوم او تاسو ته په ډېره حوصله او په نرمۍ ځواب درکوم ګورئ که تاسو د ولس خبره کوئ تاسو حق لرئ چې د ولس په اړه وپوښتئ او د ولس په اړه سوال وکوئ چې ولې دلته بېګناه ولس وژل کیږي ولې د عام ولس قتل عام کیږي خو راځئ په دې وغږیږو چې دا بېګناه ولس د عام ولس د چا له لورې وژل کیږي راځئ د برید نوعیت وڅېړو مثلا نن په کابل کې برید شوی ده په ایم اس اف روغتون برید شوی ده راځئ وڅېړو چې د ایم اس اف روغتون دا څوک تمویلوي ولې په دې برید کیږي د دې تاریخچه څه ده دا برید څنګه رامنځته شو او راځئ په دې وغږیږو چې په ننګرهار کې برید شوی ده دا برید ولې رامنځته شوی ده چیرته شوی ده چا کړی ده د برید تر شا هدف څه ده دغسې په ننګرهار په بلخ ولایت کې برید شوی ده راځئ په دې وغږیږو چې بلخ کې برید په چا شوی ده ولې شوی ده نو معلومه شي د بریدونو تر شا څوک دي ولې دا خلک بریدونه کوي ولې د موږ تاسې د عام بېګناه افغانان وژل کیږي
مننه چې افغانستان ملت تاسو ته مسلمانان ښکاري د موجوده نظام د سره جهاد په کوم کتاب په کومه کې روا دی دغه د افغانستان ولس نه جوړ شوی دی د دې ځمن پکې دي دوی بچان پکې دي د دوی پلرونه په دې نظام کې په دې عسکرۍ کې په دې موجوده غزوکونو کې وجود لري او دوی دندې اجرا کوي نو دې سره په کوم آیات په کوم قرآن د قتل روا دی دا یو سوال دویم اته د ویل چې اشغالګر راغلي دي د اشغالګر سره تاسو سوله وکړه هغه تدوی په ما ډاز ما کو زه په تا ډاز ما کو دا نه دا جهاد چیرته راوړ دا جهاد اول خو منګل صاحب اول چې د دین وروسته 4 وخت حکیم منګل صاحب یو د خطبه جواب ورکړي منګل صاحب هر وخت نور لایب خبرونه ترازی نو هیله مدرنه ده چې کمیس اغوند دلته ډیر خلک لګ آداب مراعات کوا دلته ټول کمنټ کې لیکي چې دی کمیس اغوند درو شاه مبارک په خلره رم د نمې څو قتل کړي دي نه د قتل طلبانو کمیس خو آداب منګل صاحب قتل څه دی ګور منګل صاحب زه تاسو ته مهمه نقطه وایم منګل صاحب قتل کول چې دی د کفارو د غوی د ملګرو وجل د هر چا کار نه ده څوک قتل کول هم نشي دا دی ویاړلی مسلمان دی ویاړلی افغان کار ده ویاړلو مسلمانانو ویاړلو افغانانو دلته د شاه شجاع او ملګری او انګریزان قتل کړي وو بیا ویاړلو افغانانو ویاړلو مسلمانانو د غین ورسته بیا روسان او د غوی ملګری قتل کړي بیا ویاړلی افغانان ویاړلی مسلمانان بیا د غین ورسته امریکایان او د غوی ملګری قتلوي تاسو میرا ګورئ تاسو د موضوع په اړه سوال وکوي دغه سوالونه موږ څو واره جواب کړی دي چې د کابل ادارې سره د جنگ لپاره دلیل څه ده شرعي دلایل څه زما لایفونه وګورئ زما د ټلګرام چینلز ما پیدا کا یوټیوب پیدا کا الته د موږ لایف بحثونه وګوره دا سوال به جواب شي تکراری سوالونه دي دویمه خبره دویم سوال تاسو وکول تاسو امریکایانو سره اشغالګرو سره سوله کوي د موږ د اردو سره جنگ کوي نو محترمه دغه سوال موږ څو واره جواب کړی د خو زه به تاسو لړن عقلي جواب دومره وایم چې اشغالګرو سره سوله نه کوم د اشغالګر د خاورې نه وځي زما غوښتنې ته غاړه کې خوا زما غوښتنې ته ټیټ سر په دماغ په ټیټو سترګو په ټیټ سره دماغ غوښتنه ومنله کدي کابل ادارې نظامیان هم دماغ غوښتنې منلو ته تیار وي را دي شي دا غز د میدان د دوی سره موربند کوي دوی سره سره ته شرمولې وکړه منګل صاحب کته مایک په خپل سر خلاصې بیا د ما یو بل کارم زده دغه کار د سره کوم بس کرا عمل تلان د ګوتې خوځوا منګل صاحب ګوته محفوظه وای مهرباني وکړئ ګوته محفوظه وای مبين صاحب بیا کار ورسې بیا متقوي چې د لایف کوربا زم دا ګوته مخوځه لاس وار مې درته ویلي دا ټولو توایمه دلته بدمعشي مه کوئ سم په سړیتوب راځئ خپلې پوښتنې کوئ که یا وارې مې درته میز بیا داسې په صافې ډوه بیا دې نه پرېږدم ګوره بیا دې هر څه در خرابومه سم صحیح کېنه دلته هغه خبرې واره درته په انسانیت جواب درکوي ته ګوته داسې داسې کې ته باید د جنګ ډګر ته راغلی دومره نرې ورسه باګرام ته امریکانو ته ګوته داسې داسې که هغه غازیانو نه وشرمېږه د باګرام په دیوالو ورخیزي امریکانو ته سبق ورکوي ته راځې د امریکانو پیغورونه موږ ته مه راکوه موږ که ورباندو سره کړی همدغسې سبق هم ورکړی ده همدغسې په ګرین ویلج کې همداسې درته ټوک ټوک هم کړه همداسې د موږ غازیان د باګرام په دیوالو ور واوښته هغه باګرام چې د تا ټامي بابا یې لارګ نه په نیمه شپه له غوږه ونیوه په هلیکاپټر کې یې کېنه و درې ځایه تلاشي ترې واخیستله د تا ولسمشر په مړې سترګو د دغه باګرام ته دغه امریکانو ته ورځي لیکن د موږ غازیان په دیوالونو راوړي د امریکانو خبرې مه کوه امریکانو ته موږ خپل غیرت ورښودلی ده شرم تاسو ته په کار ده چې بېسونه یې ساتئ سم په سړیتوب غږېږه کمیس دې ویستلی دلته بربنډ ناست یو خبرې هم کوې بیا سم کېنه دا ورته مایک در باندې بند کم چټیات مه وایه جذباتي کېږه مه دا د تا د تقریر لپاره دا لایف موږ نه ده جوړ کړی چې ته دلته جرترنګ وایه دلته خلکو باندې بدماشانې وکړې صرف د سوال اجازه درکړو لکچر به نه ورکړې ما چې ته راخیستی ته د سوال وکړه د سوال جواب به درکوي قاري صاحب مهرباني وکړه دلته راسې بدماشانې منګل صاحب تاسې په نرمۍ سوال وکوئ لیکم بیا سوالونه ځوابوم مهرباني وکړئ منګل صاحب خدغه اتلس 19 کاله د جګړه چې د طالبانو روانه کړې د موجوده د هغه د افغانستان تاسو خو اسلامي نه ورته وای تاسو خو کفري ورته وای تاسو خو هغه غلامان ورته د دغه مصارف تاسو د کومه نه کوي تاسو ته څوک درکوي کاغه خوبونه د ترځي په خوبونو کې تاسو د کومه راځي بل سوال دی وکړه
او بالکل رښتیا ده په خوبونو کې راځي موږ ته موږ مسلمانان یو الحمدلله موږ د جهاد په کراماتو ایمان لرو کرامت حق دی په کرامت پسې استهزاء یوازې هغه خلک کوي چې هغه د الله په نصرت د الله په دین ایمان نه لري هغه په مادیاتو ایمان لري موږ په کرامت ایمان لرو کرامت د جهاد موږ په خپل سترګو لیدلی ده په تیر جهاد کې د روسانو په مقابل کې جهاد کې موږ کرامتونه لیدلي دي موږ مجاهدینو د موږ غازیانو نو دا چې کرامت نه لیدلی محترمه کېدای شي دا بیا جهاد د الله د رضا دپاره کړی نه وي خو چا چې الله د رضا دپاره جهاد کړی د هغوی کرامتونه په خپلو سترګو لیدلي دي موږ په خپلو سترګو لیدلي دي او د کرامت تعریف وپېژنه محترمه ته به د ټامیانو د سیکولرانو د خبرو نه متاثره شوی وي کرامت دې ته ویل کېږي چې یو خارق العادت کار یو د الله د یو نیک بنده څخه څرګندېدل د الله د یو نیک بنده څخه یو خارق العادت کار څرګندېدل داسې یو کار چې هغه عادتا ممکن نه وي د الله د یو نیک بنده څخه څرګند شي دې ته کرامت ویل کېږي محترمه دا په جهاد کې موږ په خپلو سترګو لیدلی دي دا چې هغه خلک چې هغه سیکولران دي ماده پرستان دي هغوی نه مني نو هغوی خو الله هم نه مني د الله دین هم نه مني نو څه اړتیا ده چې هغوی باندې موږ د جهاد کرامتونه ومنو اړتیا نشته محترمه دا د یوه خبره دویم داسې وویل کرامت پکې وي داسې یو کس ته ماته په دې نړۍ ما کې شته ما په خپله ما د جهاد کرامتونه په خپلو سترګو لیدلي دي ما لیدلي دي محترمه ما په خپلو سترګو د تیرو 19 کلونو د جهاد کرامتونه په ځلونو لیدلي دي زه تاته ډېر کرامتونه د جهاد ویلی شم په د تیرو 19 کلونو کې چې موږ په د خپلو چشمانو لیدلي دي کاری صاحب روژه مې په خوله دا ډېر سخت غمجان یم ډېر سخت د زړه مې درد کوي د سخت د حالات چې ګورم د منګاله ورکه رژا دې د خدای قبوله کړي منګاله ورکه غوږ ونیسه منګاله ورکه غوږ ونیسه چې تو د خدای رژا قبوله کړي ښه سړی یوه خبره زه ته وکم هېڅ کله قبوله نه کړي دا څه روان دی هېڅ کله که قبلېږي اقتصاد دې کنټرول کا ترڅو چې موږ تاسې په نارمه وغږېږو غلی شه د امریکانو په ټولو وحشتونو د سترګې پټې کړي دلته راسې روژه دی چې قبله یې که نه په قبله هغه کې دې مونږ کار نه ده او د روژه دې په مونږ مه خرڅوه ځان ته دې نیولې ده ته باید ډبله دې نیولې مونږ هم نیسو